سبق ټیټ یاد وخا سبا به دې پلار ماته مالک یوم الدین مالک یوم الدین دال صاد را وعلیکم السلام مولوی صاحب خیر الحمدلله جوړې کور کې خیرت ده الحمدلله ځوانه څه مشکل ولګه مولوی صاحب مشکل مې دا و چې زه ځوان یم خواهشات لرم نو زه چې کله د خط منځ کې تېرېږم نو ما نه پردو ښځو ته لیدل کېږي نو ما ته داسې یو کار وښه چې زه د دې کارونه منې شم بچې یو ګیلاس شودې راوړه ځوانه ته به دا شودې په ښار کې ځې او د خیر محمد دکان ته به رسې بچیا ته به له دې ځوان سره ځې او که یو څاڅکی شودې هم تلې کړي د خلکو په مخ کې به یې وهې سمه ده بچه قرآن کریم ماته راکړه او له دې ځوان سره ولاړ شه بچه شودې خو یې تلې کړي نه دي او روغ یې ورسولې ځوانه په لاره دې څومره ښځې ولیدلې مولوي صاحب شاوخوا مې هېڅ لیدلي نه دي وېرېدم چې داسې ناشودې رانه توی نه شي او وهل ونه خورم ما ویل د خلکو په مخ کې رسوا نه شم د مسلمان حال باید تل همداسې وي مسلمان باید د ګناه کولو پر مهال د خدای جل جلاله د قیامت په ورځ د رسوا کولو څخه هم باید وډار شي یا الله پاکه ته مې نور له دې ګناهونه وساتې یا خدایه پاکه یا الله پاکه ته مې نه نور د دې ګناهونه په امن کې ځوانه خدای دې تل همداسې لره خدای ځوانه